دیسی کو صلی اللہ سبحانه وتعالی زورن ورکړه هغه کسانو ته چې هغوی بې حیایي خوري په مؤمنانو کې. په دې کې ټولې خبرې دننه راغلي، سینماګانې، ټي وي، ډش، په موبایل باندې فحشونه تقسیمول یا په هغې کې نشر کول، تصویران، سندرې چې څه دي دا ټول پکې راننوتو. چې څوک هم الله وایي په مؤمنانو کې فحاشي خورئ د دوی دپاره سخت عذاب دی، صرف په آخرت کې نه دی، په دنیا کې او په آخرت کې دی. فی الدنیا والآخره، په دنیا کې او په آخرت کې. نو ټولو ته زما دا نصیحت دی چې الله سبحانه وتعالی نه ویریږي. چېرته هم فحاشي خورولو کې ستاسو لاس پکې چې ته رانشي. ګورئ که هغه هر څنګه فحاشي خورولي، که هغه تصویري، که هغه په موبایل کې، که هغه په فیسبوک کې، که هغه په یوټیوب کې، که هغه ډیشي، که هغه ټي وي، که هغه سینمایي، که هغه وي سی آري، که هغه سی ډي، که هغه هر شی، خو چې ستا لاس پکې نه وي. ګورئ د دې هر څه به تا نه تپوس کېږي چې څومره تباهي د مسلمانانو کېږي که نه ته به کې شریک. من سن فی الاسلام سنة حسنه حدیث دی ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ناسو او بعض کسان رالو، خو ډېر زیات غریبانانو رالو، دومره غریبانانو چې داسې ښه کپړې ورسره نه وي چې د خپل عورت یې پرې پټ کړی، نه معمولي معمولي کپړې یې اچولې. رسول صلی الله علیه وسلم دوی سره به څوک مرسته وکړي، خلک ناست څوک نه پاسېدو. یو صحابي پاسېدو لاړ او سامان یې راوړو، چې څنګه دغه طریقه شروع کړه یو ټولو سټارټ شو. رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک په اسلام کې داسې طریقه را ژوندی کړي چې هغه یې د مخکې نه، خو د ده د لاسه هغه را ژوندی شي، مخکې مړه شوي خلکو کې وخو مړه شوې ده، اوس هغه را ژوندی شوه. دا ورپسې تا لکې لرې که دا لږ دي دلته اخره کې څوک ناست لرې که دا ورپسې تا لکې داسې دا به کم قوم دی، کم شی شي نه دي. دا هغه پرونی وله ښه و که نه ښه هغه سره سړی خبرو کې چې 100 لیاله به درکوو په پرې کې دومره وواله په 100 ریالو کې کېدی چې څه چل ورسره وکړي پته نشته. کوم ځای کې ومږه نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، وی چا چې په اسلام کې داسې طریقه را ژوندی کړه چې هغه مخکې وخو پټه شوې وه، یعنې صدقې ورکول خوشتي که نه، خو د خلکو کې دغه ټیم کې څه وه ورکه شوې وه، پټه شوې وه. نو چا چې داسې طریقه را ژوندی کړه ده ته یې ثواب میلاو شو، او چې څومره کسان بیا په دې طریقه باندې عمل کړي هغو ته هم ثواب میلاو شو. ومن سن فی الاسلام سنة سیئه، او چا چې د یو غلطې طریقې رواج پیدا کو او رواج یې جوړ کو، نو څومره خلک چې په هغې باندې عمل کوي د سزا به ده ته میلاویږي، او دی په هغه ګناه کې هم شریک دی. چېرته ستا د لاس نه فحاشي خوره نه شي. ګوره خصوصا هغه رونو ته زما دا نصیحت ته هغه خویندو ته چې هغوی د فیسبوک ډېر استعمالوي، د واټساپ. ګوره ډېر زیات احتیاط کوئ، دې کې چې ته کم تصویر څه ویډیو څه نشر کوې او د مخې ته ځي څوک یې چې ګوري ثواب او ګناه ستا په غاړه ده. دا بعض کسان یو خبره خوښه شي، یو ویډیو خوښه شي، هغه نشر کړي، په هغه ویډیو کې اکثر داسې چې سندره وي، هغه ویډیو کې خبره ښیي خو هغې د یو ډرامې په شکل یو فلم په شکل په هغې کې جنکۍ وي، په هغې کې هلکان وي، دې مخې ته نشر کړي. د دې پردو جنکو د تصویران نشر کول دا حرام دي، د سندرې نشر کول دا حرام دي. ډېر زیات احتیاط کوئ، ډېر زیات احتیاط کوئ، ځکه چې دې هر څه تر قیامت پورې ذمواري چې څوک یې ویني تا نه به دې تپوس کېږي، او ګناه خو هغه ته میلاویږي، خو ته ورسره هم په دې ګناه کې څه ته ورسره هم په دې ګناه کې شریک. کوم وروڼه چې د موبایلو کار کوي هغوی ته زموږ دا نصیحت دی چې په موبایلو کې چاته سندرې وانه اچوئ. دا اکثر دکانونو والا سیزر کې ته پسې ورشي میموري کارډ ولا ورکړي هغه کې سندرې هسې واچي. ښه د ګناه دا کار ګورې دا خلک فري کوي. ګورې د ګناه دا کار څه کوي؟ فري کوي. ګورې
که چا ته تفسیر او تلاوت او څه دي پکاري د هغې دپاره به پیسې ورکړي خو دغه دله هسې کوي تا به ورله هسې موبایل ورکړی هسې چې لکه دې کې څه مشکل دی صحیح که دې چې دله موبایل واپس درکړي ما پکې اچولي دي یو 100 ګانې مې پکې اچولي دي وایي لکه څنګه چې سړی ورشي په دغه پسې په درزي پسې ته به ورته ما سره داسې په خپله ډېر شي تاسو سره هم شي دا نه لکه د دې ګېټو نمبر نه معمولي کته نه کوم هسې ډېر لنډ به نه شي لکه ستا پکې څه کار دی زه چې راته څه وایم دا وکړه که کپړه خرابېږي که زه پکې بد ښکارم که هر څه کېږي زما خپله مرضي زه چې راته څه وایم دا وکړه خو اوس دې کې ګوره د نقصان هم دی نقصان یې په څه کې دی په دې پرتو اوږدولو کې لنډولو کې اوږدولو کې نقصان دی دې نقصان ته غاړه ایښودې ده خو کوي ګناه ده که نه دغه شان چې په نایي پسې ورشي چاپ ته نو په دې ګیره کې دله هسې کار کوي پرې کار دله کوي د دې دنه پیسې نه اړي دا یو نیم به پکې داسې بې شرمه ویني داسې بې حیا چې ښه به دې سړي ته ګوري چې د ده ښه مزېداره ګیره ده ښه برابر ګیره ده بیا هم هغه حیا چې د سړي نه ختمه شي که نه رسول صلی حدیث کوي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د پکې نه رسول صلی ته هر څه کولی شي نه دی به دا قینچي راوړي کړه په سنت ته نه وانلي وایي سنت څوک کري که پرېږدي تاسو ته سنت خلک پرېږدي که علي پرېږدي دی وایي سنت ته نه وانله به وایي شرم پکې نه حیا پکې نه او بیا خصوصا یو سړی ته اورېدو چې هغه مخکې نه پکې کار مار کړی دی که ده ته وایي ده وایي ځکه ورته ما وایي چې مخکې نه به کار کړی خو داسې کس ته به ووایي چې د هغه به ګیره نه واضحوي چې دی دا ګیره نه وړه کوي د دې نه ویښته نه اخلي دی به هغه ته به ووایي ښه دا ګوره د دې نه پیسې نه لي ګورئ دا هم د دقه د سر په دې ویښتو کې دله دا کار کوي خو کوي ولې ځکه چې بدي کوي د څه ده په د ګناه کار دی نو شیطان ورته ښایسته کړی او دې په دې باندې نور هم ډېر مثالونه خدای سم یو مثال دو پیش کوي چې لکه د موبایل والا له پکار چې الله سبحانه تعالی نو ویریږي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة د دې لپاره عذاب دی درناک په دنیا کې او په آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرته نوې فضل د الله په تاسو او رحمت داغه وان الله رؤوف رحیم او یقینا الله شفقت کوونکی رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتبعوا خطوات الشيطان مرواني گئی فقدمون د شيطان بسي ومن يتبع خطوات الشيطان او غسوك چروان شو فقدمون د شيطان بسي